تا خالق دا کائناتو د ژوند لار. زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. تا رحمانی تا رحیمی تا کریم دا کریمانو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه الطیبین الطاهرین. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې تاسو واوریدل چې په دنیا کې د بنده پاکوالی په 4 شیانو ترسره کیږي. اول توبه، دویم استغفار، دریم نیک عملونه چې په دې نیکو اعمالو کې لومړی څیز ایمان او جهاد و چې په تیرې خپرونه کې موږ پرې وغږېدلو، او دویم څیز په دې کې لمونځ او اودس و چې هم په تیرې خپرونه کې پرې وغږېدلو، دریم څیز زکات او صدقې دي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة التوبه کې 103 آیت کې فرمای: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. واخله ای محمده له مالونو د دوی نه صدقه یعنی زکات او خیرات، تر څو ښه پاک کړې دوی لره له ګناهونو څخه او زیات او بابرکته کړې مالونه د هغوی په دې سره، او ستا دعا کول دوی ته د زړه تسکین او ډاډ دی، او یقینا چې الله رب العزت ډیر اوریدونکی او ډیر پوه دی. نو که زموږ یو مسلمان رور یا یوه مسلمانه خور د خپل مال نه چې نصاب ته رسیدلی وي او په هغه باندې کال تیر وي زکات ادا کوي یا نور نفلی صدقات کوي، په دې باندې به الله رب العزت د ده په مال کې برکت اچوي، او د دې تر څنګ به الله رب العزت ګناهونه ورته هم رژوي، الله به د ګناهونو نه پاکوي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی دی. فرمای چې د تمیم له قبیلې څخه یو کس محمد رسول الله ته راغی او ویلې ای د الله رسوله، زه زیاته شتمنۍ لرم، همدارنګه په خپل ورځني ژوند کې زه ډیر عایدات لرم، نو ته ما ته لار راوښیه چې زه څه وکړم او مال څنګه مصرف کړم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایی له خپل مال څخه دې زکات وباسه، بېشکه چې همدغه زکات پاکونکی دی چې تا پاکوي له ګناه څخه. همدارنګه خپلوان دې پاله، یعنی هغوی سره خپلولي مه پرېږده. همداراز د غریبانو او بېوزلو د ګاونډیو او سوالګرو حق پکې پیژنه، یعنی د خپل مال نه غریبانو ته ورکوه، بېوزلو ته ورکوه، ګاونډیانو ته ورکوه او سوالګرو ته ورکوه، چې په دې سره به الله رب العزت ستا ګناهونه مرژوي، او د دې تر څنګ به ستا په مال او ستا په اولاد کې الله رب العزت برکت واچي. څلورم پاکونکی عمل روژه، تراویح او د قدر شپه ده. د بخاري او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د ایمان په غوښتنې او د ثواب په خاطر د رمضان میاشت روژه ونیسي، نو مخکیني ګناهونه به الله رب العزت ورته معاف کړي، یعنې مخکیني ګناهونه به معاف شي. که ته ګناهګار یې
خپل ژوند یې په ګناه کې تیر کړی دی، خو چې کله د روژې مبارکه میاشت راشي الله ته متوجه شي، د الله له ویرې په دې مبارکه میاشت کې روژه ونیسي او د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې الله ته د عاجزي او د تضرع لاسونه پورته کړي، الله رب العزت به ستا ګناهونه بخي. همدارنګه د بخاري او د مسلم بل حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول الله فرمای څوک چې د رمضان روژه د ایمان په غوښتنې او د ثواب لپاره ونیسي نو مخکینی ګناهونه به وبخښل شي، او څوک چې د رمضان د شپې لمونځ یعنی تراویح د ایمان په غوښتنه او د اجر د حصول په خاطر وکړي نو پخواني ګناهونه به وبخښل شي، او څوک چې د قدر په شپه باندې د ایمان د غوښتنې په اساس او د ثواب لپاره عبادت وکړي مخکینی ګناهونه به وبخښل شي. نو روژه، تراویح او د قدر په شپه کې عبادت هغه نیک اعمال دي چې په دې باندې الله رب العزت زموږ ګناهونه پاکوي او الله رب العزت موږ ته بښنه کوي. په تاسف سره باید ووایو لکه څنګه چې دا 11 میاشتې زموږ په غفلت سره او په بې اعتنایي سره تیریږي، کله چې د روژې مبارکه میاشت راورسیږي اکثره هغه کسان چې د الله رب العزت ویره د هغوی په زړه کې ځای نه لري هغوی خو د سره روژه نه نیسي، خو کم کسان چې روژه نیسي بیا تراویح نشته، د قدر په شپه باندې د الله عبادت نشته، بلکې دا روژې مبارکه میاشت هم په لهو لعبو شکنځلو او په منکراتو باندې تیروي. الله دې زموږ په حال باندې ورحمیږي. 5م نیک عمل چې په هغه باندې رب العزت زمون گناهونه رژوي او گناهونه پاکوي هغه هجرت او حج دی. مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان الاسلام یهدم ما کان قبله و ان الهجرة تهدم ما کان قبلها و ان الحج یهدم ما کان قبله. رسول الله فرمای اسلام رنګوي هغه عمل چې انسان ورڅخه مخکې یعنی د کفر په حالت کې کړی وي، او هجرت کول له منځه وړي هغه چې ورڅخه مخکې شوي وي، او حج هم ړنګوي او له منځه وړي هغه ګناهونه چې ورڅخه مخکې شوي وي. که یو ورور او یا یوه خور د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي، د الله اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه ږدي، نو د کفر په حالت کې چې څومره ګناهونه کړي د اسلام راوړلو په واسطه الله رب العزت هغه مخکینی ګناهونه ټول ورته بخي. همدارنګه که په یوې اسلامي ټولنه باندې کفار یرغل کوي چې هلته بیا د اسلام مقدس دین تا ته د هجرت لاره درښیي چې ته هجرت وکړې د الله لپاره، مخکې د هجرته دې څومره ګناهونه کړي الله هغه هم درته بخي. همدارنګه په حج سره به د الله رب العزت مخکینی ګناهونه درته بخي. د بخاري او د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. څوک چې داسې حج وکړي چې هغه د جما کولو څخه په حج کې ډډه وکړي او له ګناهونو او د حج له تجاوزاتو څخه پکې ځان وساتي، نو له ګناه څخه به داسې اوځي او پاک بشي لکه څرنګه چې خپلې مور په لومړۍ ورځ زیږولی وي. په تاسف سره باید ووایم چې زموږ په حاجیانو کې په 100 کې 10 کسان هغسې حج وکړي چې هغه د اسلام مقدس دین ورته ویلی. ځینې نه خو واجبات پاتې وي، په ځینې دم اوښته وي، او ځینې خو په لهو لعب او په فسق باندې اخته وي، او دلته چې راشي د حاجي لقب خپل کړی وي ټول حاجي صاحب ورته وایي، او تر اونۍ او میاشتو پورې خلک مبارکي ته ور روان. الله دې بیا هم زموږ په حال باندې رحم وکړي. 6م نیک عمل
چې په هغه باندې رب العزت زموږ ګناهونه پاکوي هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی. یعنی خلکو ته په نیکو کارونو باندې امر کول او له بدیو څخه منع کول. د بخاري حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. رسول الله فرمای د یو سړي د کورنۍ، مال، اولاد او ګاونډي په حق کې ګناه او ناروا تصرف محوه کیږي په لمانځه، صدقې، په نیکي باندې امر او د بدي په منع کولو سره. که ته د الله رب العزت د رضا لپاره امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او هدف و مقصد دیم د الله رب العزت رضا وي، په دې سره به الله رب العزت ستا ګناهونه رژوي او الله رب العزت به دې د ګناهونو نه پاکوي. اووم نیک عمل چې په هغه سره رب العزت زموږ ګناهونه پاکوي هغه د سورة ملک لوستل دي. د ابو داود او د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله وفرمایل من القرآن سورة 30 آیة. په قرآن کې د 10 آیتونو یو صورت دی چې هغه د خپل لوستونکي سفارش کوي یا د خپل لوستونکي سفارش یې وکړه حتی غفر له وهي تبارک الذي بیده الملک. هغه د سورة ملک. نو د رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره، ورونو او خویندو لپاره دا توفیق غواړم چې په ورځ کې یا په اونۍ کې خو یو وار سورة ملک ولولو چې په دې باندې الله رب العزت زموږ ګناهونه ورژوي او د حشر په ورځ باندې همدا سورة ملک زموږ او ستاسو لپاره شفیع وګرځوي چې د الله د عذاب نه مو وژغوري. اتم نیک عمل چې هغه باندې الله رب العزت زموږ ګناهونه رژوي هغه په محمد رسول الله باندې درود ویل دي صلی الله علیه وسلم. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله فرمایي څوک چې پر ما باندې یو ځل درود ووایي الله رب العزت به 10 رحمته پرې راولیږي او د هغې په واسطه به 10 ګناهونه معاف کړي او 10 به یې درجې اوچتې کړي. ته یو وار په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایه، رب العزت به په تا باندې 10 رحمتونه رانازل کړي. یو وار په محمد رسول الله باندې درود ووایه، الله رب العزت به دې 10 ګناهونه معاف کړي. یو وار په محمد رسول الله باندې درود ووایه، الله رب العزت به دې 10 درجې اوچتې کړي. نو همدا اوس چې ټول زما غږ اورئ په محمد رسول الله باندې درود ووایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. نور به مو درنو اوریدونکو خود یوې دمې نه وروسته تا خالق دا کائناتو تا باچا جانو تا رحمانی تا رحیمی تا کریم دا کریمانو تا رحمانی تا رحیمی تا کریم دا قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. نهم نیک عمل چې په هغه باندې الله رب العزت موږ د ګناهونو نه پاکوي هغه له خوب څخه د ویښودو په مهال دعا ده. د بخاري حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې د شپې له خوب څخه ویښ شي او بیا دا دعا ووایي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. دا دعا وی او د دین وروسته وی چې یا الله تا راته بخښنه وکړي. نو رسول الله فرمایي چې کومه دعا کوي الله به دعا قبلی او الله به ورته بخښنه کوي.
او که چیرې اودس وکړي لمونځ وکړي الله رب العزت مونځ هم په خپل دربار کې قبول و منظور ګرځوي. خو موږ د غفلت په خوبونو باندې پراته یو. تهجد او نفل خو پرېږده چې زموږ نه د سهار فرضي لمونځ لا پاتې دی. نو مسلمان وروره او مسلمانې خورې، که غواړئ چې الله رب العزت مو د ګناهونو نه پاک کړي او د حشر په ورځ الله رب العزت د جهنم نه وساتي او جنت طرف ته مو روان کړي، شپې پاڅئ، د خوب نه چې کله پاڅېدلی دا دعا ووایئ، اودس وکړئ، لمونځ وکړئ او خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ. همدارنګه لسم نیک عمل چې په هغه باندې رب العزت زموږ ګناهونه پاکوي هغه تسبیحات او اذکار دي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی څوک چې په یوه ورځ کې سبحان الله و بحمده 100 ځله ووایي نو ګناهونه به محو شي. حطت خطایاه و ان کانت مثل زبد البحر، که څه هم د بحر او د سمندر د زګ په څیر ډیر. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. په ورځ کې 100 ځلې وایه سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. که ستا ګناهونه د بحر د زګ په شان وي الله رب العزت به د دغه تسبیحاتو په برکت چې ته لولې الله به هغه درته معاف کړي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې په ورځ کې دغه کلمه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر، همدغه کلمه 100 ځله ووایي نو د 10 مریانو د آزادولو ثواب به الله رب العزت ورکړي. په عملنامه کې به 100 نیکي ولیکل شي، 100 بدي به الله رب العزت ورته معاف کړي او هغه به په دې ورځ د ده لپاره له شیطان څخه ساتونکي وي تر دې چې بېګا شي. که ته همدغه کلمه په سهار کې ووایې الله رب العزت به د شیطان نه ساتي تر بېګا پورې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په پای کې وایي او هیڅ چا به د ده په څیر دغسې بهتر عمل نه وي کړی مګر هغه څوک چې له ده څخه یې دغه کلمه زیاته ویلي. صحیح حدیث دی په بخاري کې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی د ترمیزی حدیث دی ان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یقینا دغه کلمې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ګناهونه داسې تویوي لکه چې ونې خپل پاڼې تویوي. د مني او د خزان په موسم کې به تاسو لیدلي وي چې معمولي غوندې سیلۍ او باد راپورته شي نو د ونې پاڼې رژیږي، هغه پاڼې راتویږي. که ته همدا کلمه وایې رب العزت به د دې کلمې په برکت باندې ستا ګناهونه رژوي، الله به دې د ګناهونو نه پاک کوي. 11 نیک عمل چې په هغه باندې الله رب العزت د یو مسلمان ګناهونه پاکوي او ګناهونه ورته رژوي هغه د قرض معاف کول دي. د مسلم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي له تاسې څخه په مخکینیو امتونو کې د یو سړي د عمل حساب وشو چې هیڅ د نیکي کار یې نه و خو له خلکو سره به یې ګډون کوه، مالدارو او خپلو نوکرانو ته به یې امر کوه چې له تنګدسته پوروړي څخه تیر شئ، قرض ورڅخه ماخلئ. نو الله رب العزت د حساب ملائکې ته وفرمایل موږ له ده څخه زیات وړ یو په داسې کار سره، نو د هغه له ګناهونو څخه تیر شئ. که ستا قرض په چا باندې او هغه مسلمان ویني چې ډېر تنګدسته دی، هغه د دې توان نه لري چې ستا قرض بیرته درکړي، که د الله رب العزت د رضا لپاره ته خپل دا پیسې هغه ته معاف کړي رب العزت به ستا ګناهونه درته پاک کړي، الله به دې ګناهونه درته ورژوي. خو له بده مرغه نن ورځ په خپلې ټولنه کې ویني که د چا نه حسنه او قرض غوښتل کیږي څوک خو نه ورکوي، خو که هغه پیسې
همدغه بیچاره چې لاس یې تنګ او بند په سود باندې وغواړي بیا 10 کسه ورته آماده دي. هلته نه د الله ویره شته، نه د قبر ویره شته، نه د جهنم ویره شته، او نه د حساب او د کتاب ویره شته. 12 نیک عمل چې په هغه باندې رب العزت زموږ ګناهونه رژوي او د ګناهونو نه پاکوي، هغه د الله په لار کې شهادت دی. د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو ترمنځ د وعظ کولو لپاره ودرید او رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یادونه وکړه چې د الله په لار کې جهاد کول او په الله باندې ایمان لرل بهترین عملونه دي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه نو دغه مهال یو سړی جګ شو او وی ویل ای د الله رسوله په دې مې پوه کړه که زه د الله په لار کې ووژلی شم نو آیا زما ګناهونه به وبخښل شي؟ محمد رسول الله وفرمیل هو په دې شرط چې ته د الله په لار کې په داسې حال کې مړ شي چې صبر کوونکی او اجر غوښتونکی مخامخ جنګیږي، دښمن ته شا اړوونکی نه یې. بیا رسول الله وفرمیل څرنګه وویل؟ هغه سړي وویل دا خبر راکړه که د الله په لار کې ووژل شم نو آیا زما ګناهونه به وبخښل شي؟ رسول الله وفرمیل هو په دې شرط چې صبر کوونکی، ثواب غوښتونکی، مخامخ جنګیدونکی او شا نه اړوونکی، مګر که د چا در باندې قرض پاتې وي نو بیا درته بخښنه نه کیږي، ځکه چې جبرائیل علیه السلام راته همداسې ویلی دي. او د رسول الله په بل حدیث کې هم راځي، د مسلم حدیث دی چې شهید ته هره ګناه بخښل کیږي الا الدین، مګر د قرض. خو که څوک د اعلای کلمت الله لپاره خپل ځان د الله رب العزت په لاره کې قربانی کوي نو که د ده ورثې ته معلوم وي چې د فلانی او فلانی قرض دی او حق دی په ده باندې باید دا وارثین د حق ادا کړي. او که څوک نه وي امید دی چې د حشر په ورځ الله د هغو خلکو په زړونو کې رحم واچوي تر څو د شهید لپاره خپل حق وروبخي. 14 او وروستنی نیک عمل چې په هغه باندې رب العزت زموږ ګناهونه معاف کوي هغه مصافحه کول، یعنی ستړي مشي. د ابو داود حدیث دی، رسول الله فرمایي ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر الله لهما قبل ان یتفرقا. ندي دوه مسلمانان چې کله یو بل سره مخ شي مصافحه وکړي، یعنی لاسونه سره ورکړي، مګر دا چې د دوی له جدایي څخه مخکې به الله رب العزت دواړو ته ګناهونه وبخي. نن ورځ موږ اکثره ځوانان د دې په ځای چې کله یو بل سره مخامخ کیږي یو بل ته سلام واچوي، روغبړ وکړي، د دوی ملاقات او د دوی مخامخ کیدل په ښکنځلو باندې وي. الله دې زموږ مشرانو او کشرانو ټولو ته هدایت وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ته رحمان یې، ته رحیم یې، ته کریم د کریمانو. رب زه خو یم بېکاسه، ډېر پتنګ یم له ناکاسه. شام لقفاسا تيكسلا بكسانو وتينا شام لقفاسا تيكسلا بكسانو. تخلق دا كائناتو تباچا دا رحمانی ته رحیمی
مشرستون شام تا تجانا